د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، احترامات مې ومنئ. خاکسار احمد زیب یم. یو ځل بیا درته د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې حاضر یم، په دې تمه چې روغ جوړ، خوشحاله او د ژوند په هره برخه کې سرلوړي او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې په خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. په دې اونۍ کې به هم تاسو ته د امریکا د لویې وچې نه د یو هېواد په باره کې معلومات درکوو، په دې تمه چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. ګران اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې په انانس کې یادونه وکړه چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. په دې اونۍ کې موږ تاسو ته د برازیل هېواد په باره کې معلومات برابر کړي دي، په دې تمه چې تر پایه واورئ. د برازیل د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې BR دی. رسمي نوم یې د برازیل فدرالي جمهوریت او نړیوال نوم یې برازیل دی او سیمه ییز نوم یې هم برازیل دی. دا هېواد په شمالي نیمهکره، جنوبي نیمهکره او لویدیځ نیمهکره کې د امریکا په لویه وچه کې د جنوبي امریکا په شمال ختیځ او ختیځه سیمه کې د اطلس سمندر لویدیځ خواته د شمالي ارضبلد د 4 نه د جنوبي ارضبلد تر 40 درجو او د لویدیځ طول بلد د 15 نه تر 15 درجو ترمنځ موقعیت لري. برازیل هېواد 8,15,11,915 کیلومتره مربع پراخوال لري چې شمال ته وینزویلا، کولمبیا، ګویانا، سورینم او د فرانسې ګیانا سیمه موقعیت لري. شمال ختیځ ته د اطلس سمندر، جنوب ته پاراګوای، ارجنټاین او یوراګوای هېواد، ختیځ ته د اطلس سمندر، لویدیځ ته بولیا او پیرو هېواد موقعیت لري. په وچه کې د برازیل د ټولو پولو اوږدوالی 14,980 کیلومتره دی. دا هېواد له اوبو سره 249 کیلومتره ګډه پول لري. د برازیل هېواد د مهمو سیندونو څخه د امازون ستر سیند دی چې د هېواد په شمال کې موقعیت لري، چې د نړۍ له خورا سترو سیندونو څخه دی او ټول 5,400 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې توګه د امازون له نیل څخه وروسته د نړۍ دوهم ستر اوږد سیند دی. امازون سیند ټول 1500 څانګیز سیندونه لري او په یوازې توګه د نړۍ له ټولو سیندونو څخه 10 ځلې ډېر اوبه لري. برازیل هېواد دومره ډېر سیندونه لري چې په نړۍ کې د 1000 سیندو په نامه هم یاد شوی دی. سره له دې چې استوا کرښه د برازیل له شمالي سیمو څخه تېرېږي، بیا هم په سیمه کې د ارتفاعاتو د شتوالي، د بادونو د لګېدو له امله، له اوبو سره د ګاونډیتوب او د لندبل او رخت د ډېروالي له امله برازیل د همدې استوایي سیمې هوا توده ده او د سانتیګریډ د 25 نه تر 20 درجو ترمنځ توپیر مومي. په دغه سیمه کې په عمومي توګه د کال د ډېرو تودو او ډېرو سړو میاشتو د تودوخې توپیر زیات نه دی او د 2 درجو نه 2.6 درجو ترمنځ دی. د برازیل په شمال ختیځو سیمو کې د کال په وچ فصل کې د هوا تودوخه 38 سانتیګریډ دی چې دا د برازیل تر ټولو تودې سیمې بلل کېږي. بلخوا په جیګو برخو کې د ساوپلو د ولایت جنوبي پولې او د یوګنګران دوسل د ولایت جنوبي خواوې هوا ژمي مهال سړیږي او سیندونه اوبه کنګل کېږي. په برازیل کې هر کال په منځنۍ توګه د 0 نه تر 1.5 ملي مترو پورې اورښت کېږي. دغه هېواد د امازون د ستر سیند په حوزه کې اورښت د جنوري په میاشته کې پیل کېږي او په جون کې پای ته رسېږي. د برازیل په ډېرو برخو کې دوبي مهال باران اوري او د ژمي په میاشتو کې د سپتمبر اپریل د کال په وچ فصل کې شمیرل کېږي.
برازیل له روسیې، کاناډا، چین او امریکا څخه وروسته د نړۍ 5م لوی هېواد دی چې د جنوبي امریکا وچې 48% او د ټولې امریکا د لوی وچې 0.8 خاوره نیولې ده. برازیل د جنوبي امریکا له منځنیو برخو څخه د دې هېواد لوی وچې تر ختیځو او شمال ختیځو سیمو پورې پرتې دي او د اطلس سمندر سره د ختیځو او شمال ختیځو پولو اوږدوالی 2408 کیلومترو ته رسیږي. د برازیل ډېره خاوره جګو غرونو، ټیټو غرنیو او لږو جګو سیمو نیولې ده. د دې هېواد ډاګونه ډېر لوی نه دي او ټول د پاسني امازون د ستر سیند او پاراګوی د سیند په پاسنۍ حوزه کې موقعیت لري. دا هېواد د اوبو 3 ستر ډنډونه لري چې ټول د برازیل په جنوبي ختیځو سیمو کې یو بل ته نږدې پراته دي. د برازیل هېواد پایتخت د برازیلیا ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 22 نفر، په 1 میل مربع کې 50 نفر او په ښارونو کې 3.8% او په کلیوالي سیمو کې 14.9% اوسیدونکي ژوند کوي. د برازیل هېواد د اوسیدونکو نژاد سپین، پرتګالي، جرمني، ایټالوي او اسپانوي دی او د ګډ تور او سپین نژادونو خلک هم په دې هېواد کې ژوند کوي. دین یې مسیحي رومن کاتولیک دی. ژبه یې پرتګالي ده او په اسپانوي، انګلیسي او په فرانسوي ژبو هم خلک په دې هېواد کې خبرې کوي. لیکدود په دې هېواد کې په لاتیني ژبه دی. برازیل هېواد د اداري ویش له مخې په 6 ولایتونو او یوه فدرالي ولسوالۍ باندې ویشل شوی دی. د برازیل هېواد حکومت پارلماني جمهوري دی. د برازیل لومړی بشپړ اساسي قانون چې د خپلواکۍ غوښتنې یو سند بلل کېده په کال 1890 کې تدوین شوی دی. په دغه قانون باندې تر اوسه څو ځلې وروستۍ کتنه شوې او په کال 1988 کې د اکتوبر په 5مه نوې کتنه وشوه. د برازیل جمهور رئیس او د جمهور رئیس مرستیال دواړه په یو وخت کې د خلکو په خوښه د 4 کلو لپاره ټاکل کیږي. د دې هېواد د جمهور ریاست تېرې ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د برازیل هېواد ملي جرګه 2 جرګې لري. د مشرانو فدرالي جرګه چې 1 اتیا غړي لري. له هر ولایت او هر فدرالي ولسوالۍ څخه 3 کسان د خلکو د رایو د اکثریت له مخې ټاکل کیږي او 8 کاله کار کوي. د برازیل د مشرانو او فدرالي جرګې 3.8% غړي له 4 کلو لپاره او 14.6% نور بیا هم له 4 کلو لپاره وروسته ټاکل کیږي، خو ټول بیا 8 کاله دنده سرته رسوي. دوهم د مرستیالانو خونه چې دا 513 غړي لري چې ټول د نفوسو په تناسب د خلکو په خوښه د 4 کلو لپاره ټاکل کیږي. په دې هېواد کې د رای ورکولو سند د داوطلبانو لپاره د 14 کلنۍ تر 80 کلنۍ پورې، خو رای ورکول له 13 کلنۍ څخه پورته جبري او عمومي ده. د برازیل حقوقي نظام په رومي قوانینو یا دودونو باندې ولاړ دی. ستره فدرالي محکمه چې 11 غړي لري چې ټول د عمر لپاره د دې هېواد د جمهور رئیس او د مشرانو فدرالي جرګې لخوا او د مشرانو فدرالي جرګې لخوا ټاکل کیږي. د عدالت عالي محکمه او سیمهیزې فدرالي محکمې چې قاضیان د ټول عمر لپاره کار کوي او د برازیل تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د برازیل هېواد د خپلواکۍ ورځ 1822 د سپتمبر 9 له پرتګال څخه ده. ملي رخصتي د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر 9 ده. دا هېواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه یې 1945 د اکتوبر 24 ده. د برازیل هېواد د ملي بیرغ رنګ شنه ځمکه د برازیل د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې یو ژیړ مربع داسې موقعیت لري چې هره څوکه د بیرغ یوې زولې ته مخامخ او نږدې پرته ده. د دغې مربع په منځ کې د ځمکې یو کوره ځای لري چې رنګ یې اسماني شین دی او له ښي خوا نه کیڼې خواته 28 سپین ستوري ښکاري. دغه سپین ستوري د برازیل د اداري واحدونو ښکارندوی دی. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د برازیل هېواد د اقتصاد په باره کې معلوماتو ته چې زما همکار حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب.
د کال 1915 یا په بله ژبه په برازیل باندې د پوځیانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو څخه مخکې د برازیل 80% صنایع او 80% مالي زیرمې او اقتصادي ګټې د دغه هیواد د دولت وي او له هغه ځایه چې د دغه هیواد فعالیتونو پانګې له بهر څخه په پور اخیستل کېدې هغه وخت برازیل د نړۍ له ډیرو پوروړو هیوادونو څخه شمیرل کېده. په دغه وروستیو کلونو کې سره له دې چې برازیل د آزاد بازار اقتصاد غوره کړی خو د دغه هیواد دولت په ټولو اقتصادي فعالیتونو باندې پراخه کنټرول ساتي او خپل هم د اقتصاد په ډیرو سکتورونو کې سترې ګټې لري. اوس برازیل د کرنې د ډیر پرمختللي سکتور، صنعتي تولیداتو، کاني موادو او د خدماتو د یو پراخه جال په درلودلو سره د جنوبي امریکا تر ټولو غټ او پرمختللی اقتصاد لري او د نړۍ په مارکیټونو کې خپل حضور زیاتوي. د 2001 او 2003 کلونو ترمنځ د برازیل اقتصاد له ډیرو کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شو خو د برازیل دولت او اقتصاد پوهانو بیل دي چې دغه هیواد اقتصادي پرمختګ زیانمن شي دغه ستونزې قابو کړي او د اقتصادي پرمختګ د هغو پلانونو تطبیق ته دوام ورکړ چې پخوانی جمهور رئیس کاردوس پیل کړي او اوسنی جمهور رئیس لولو سلوا اوس هم د خپل هیواد لپاره مناسب وبلل. په دې وروستیو کلونو کې برازیل دغه درې اقتصادي پروګرامونه په بریالي توګه پر مخ بیایي. د اسعارو د تبادلې خپلواکه تګلاره، د انفلاسیون راکمول او رغنده مالي پالیسي د برازیل له چارواکو سره دغه پروګرامونو په ښه تطبیق کې پرله پسې مرسته کوي. د همدغه پروګرامونو د بری له امله د برازیل د کال 2004 په سوداګریزه بیلانس کې مثبت زیاتوالی راغلی. دغه بری له 12 کلونو زیات څخه وروسته د برازیل په برخه شو. په همدغه کال کې د برازیل د کرنې محصولات ډیر شول او د هیواد په صادراتو کې تنوع راغله. په دې وروستیو کلونو کې د برازیل دولتي مقاماتو او اقتصادي چارواکو د هیواد د اقتصادي سکتورونو د منیجمنت د لاښه کولو لپاره اوچت ګامونه پورته کړي دي. د برازیل دولت له کورنیو او بهرنیو څخه څه د پاسه 1.8 بلیون ډالر پوروړی دی. د پور دغه کچه د برازیل د اقتصادي ځواکمنتیا په پرتله ډیره اوچته ده او په نړۍ کې بې ساري شمیرل کیږي. دغه پورونو اندازه په ځانګړې توګه د 1994 او 2003 کلونو په بهیر کې 2 ځلې زیاته شوې ده. دغه پورونو بیرته ورکړه به د برازیل اقتصاد تر ټولو کلونو پورې تر فشار لاندې وساتي. په 2004 کال کې د برازیل خالص کورنی تولید 1.492 تریلیون ډالر او همدارنګه غیر خالص کورنی تولید 15.1 او د سړي سر کورنی عاید 8.0 ډالر کېده. د برازیل د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت په دې ډول دی: کرنه 10.1%، صنعتي 18.6% او خدماتي 51.3%. په 1998 میلادي کال کې د برازیل د فقر کرخه یا د بېوزلۍ کرخه 22% وه او د انفلاسیون اندازه په دغه هیواد کې په 2004 کال کې 8.6% وه. د کار قوت په برازیل کې په 2003 کال کې 9 میلیون نفر او کرنه 60%، صنعتي 14% او خدماتي 6.8% او وزګارتي هم 11.5% وه. دغه هیواد ملي بودیجه په دې ډول وه: 140.8 بلیون ډالر عواید او 102.4 بلیون ډالر لګښتونه. تاسو د ننګرهار ملي رادیو ته غوږ یاست. د میډیم په 1440 کیلو هرتز او د اف ام په 93 او 105.2 میگا هرتز کې. له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د برازیل د صنایعو سکتور ورو ورو د دې هیواد د اقتصاد په غټ سکتور بدل شو. په 1940 او 1960 کلونو ترمنځ برازیل د صنایعو 10% وده کړې ده. په 80 او 90 او 80 لسیزو کې د دې هیواد صنعتي پرمختګ نور هم د پاملرنې وړ شو. اوس د برازیل د صنایعو سکتور غټ تولیدات، ماشینونه، فابریکې، نقلیه وسایط، الوتکې، لارۍ، کمکي موټران، تراکتورونه، برېښنايي وسایل، المونیمي شیان، ساختماني مواد، سیمنټ، قیر، ګول سیخونه، لرګین، فلزي او المونیمي دروازې او کړکۍ، د وادونو نور وسایل، وسپنه، پولاد، برېښنايي خوراکي مواد، کنسرو، بوره، قهوه، کاکو
او څښاک، لرګي، سیګرټ، کیمیاوي مواد، استخلاقي شیان، ټوکران، بوټونه، کورني وسایل، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور، ټایرونه، ټوپ، کاغذ، چرم، وسلې او مهمات، د تیلو او ګازو چاڼ د دې هیواد د صنعت څخه شمیرل کیږي. د برازیل هیواد 7.6% ځمکه د کرلو وړ ده. د هیواد 20.9% ځمکه څړځایونو، 50.7% ځنګلونو او پاتې 12.4% غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو او د استوګنو کلیوالي سیمو نیولې ده. په کال 1990 کې د دې هیواد 6,580 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. د برازیل 20% خلک د کار په قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هیواد 10.1% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. برازیل په نړۍ کې د کرنیزو موادو دوهم ستر صادروونکی هیواد دی. سویا یو ډول غوړه دانه هر کال کابو 20 میلیونه ټنه، قهوه په نړۍ کې لومړی هیواد هر کال په منځنۍ توګه 1.415 میلیونه ټنه غنم، د 3 تر 4 میلیونو ټنو پورې حبوبات، 6 میلیونه ټنه ستورس میوې. برازیل په نړۍ کې د ستورسو میوو تر ټولو لوی صادروونکی هیواد دی. کاکو برازیل د نړۍ 33% کاکو صادروي. کچالو، سابه، میوې، لبنیات او هګۍ د برازیل د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. په برازیل کې لا تر اوسه ډیره کرنه عنعنوي ده. اټکل کېږي چې د هیواد 25% کرنه ماشیني شوې او د دې هیواد بزګران لږ کیمیاوي سره کاروي او له همدې امله هر برازیلي بزګر د 5 کسانو لپاره خوراکي توکي او نور کرنیز محصولات تولیدوي. په داسې حال کې چې هر امریکایي بزګر د 10 کسانو لپاره کار کوي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د برازیل هیواد د خاورې او ځنګلونو په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې دا هم راسره تر پای واورئ. د برازیل د کرنې وزارت د خپرونو له مخې د دې هیواد د کرنې 1/3 برخه عواید له څارویو څخه لاسته راځي. دا هیواد د پراخه ورشوګانو د درلودلو له امله د څارویو د روزلو لپاره ښه امکانات لري. برازیل په 2003 کال کې 109.5 میلیونه غواوې او غوایه، 9.09 میلیونه وزې، 2.8 میلیونه پسونه او 2.8 میلیونه سرکوزي، 1.1 میلیون چرګان درلودل. په برازیل کې ښه آسونه هم روزل کیږي. برازیل د ډیرو اوږدو سواحلو د درلودلو له امله د کبانو د نیولو لپاره ښه امکانات لري. د دې هیواد اوسیدونکو په 2003 کال کې 10,09,000 ټنه کبان ښکار کړي وو. د برازیل څخه د پاسه 50% خاوره، پتیره، بیا غرنیزې لمنې او غونډیو په ګڼو ځنګلونو پوښلي دي چې دا د نړۍ 14% ځنګلونه جوړوي. د برازیل هیواد 25% ځنګلونو ته لارې نه دي لیدل شوي او هماغسې طبیعي پاتې دي. د دې هیواد د 15% ځنګلونو څخه هر کال 26 میلیونه مکعبه لرګي لاسته راځي. په برازیل هیواد کې د ځنګلونو په برخه کې ډیره پانګه نه ده بنده شوې او د څارویو شرکتونو خاوندان کله ناکله ځنګلونو ته اور اچوي چې په ځای ورشوګانې جوړیږي او په کال 1980 کې د دې هیواد 2,00,000 کیلومتره مربع ځنګلونه سوځېدلي وو. په برازیل هیواد کې بوکسایټ، سره زر، اوسپنې، ډبرې، مګنیزیم، نکل، فاسفیټ، پلاتین، قلعي او یورانیم او د تیلو لوی کانونه لري. د صادراتو څخه اوسپنې، ډبرې، لرګي، د سون مواد، تیل، ګاز، نفتي محصولات، خوراکي توکي، قهوه، غوړي، بوره، څښاک او غوښه، اوسپنه، د پولادو کاغذ، برېښنایي وسایل، استخلاقي شیان، المونیم، تمباکو، ماشینونه او پرزې چې غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، آلمان، ارجنټاین او هالند هیوادونه. د وارداتو څخه اومه، صنعتي مواد، اومه تیل، کیمیاوي مواد، غیر برېښنایي ماشینونه، کرنیز محصولات، برېښنایي وسایل او د برېښنا ماشینرۍ، نقلیه وسایط، الوتکې، کمکي موټران، استخلاقي توکي، ټوکران، دارو، درمل او داسې نور شیونه دي چې غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، آلمان، ارجنټاین او چین هیوادونه دي. د دې هیواد د پیسو پولي واحد ریل دی او د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0055 دی. برازیل د خپلو کورنیو ټلیفوني اړیکو لپاره له مایکرو پراډیورلي کورني سټلایټ څخه کار اخلي. د دې هیواد سټلایټ لپاره په خپله خاوره کې 40 مځکني سټیشنونه لري. درنه اردوونکو، د خپرونې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې پورې ما خسارزی ورسه ټول همکارانو ته اجازه راکړئ
تاسو په سپېڅلي ذات سپارم، ښه ژوند ولرئ. تاسو را بولم د ننګرهار ملي راډیو نور خپرونو اورېدو ته.